نو د جمعات یو څو آداب دي تاسو مخکې پیش کوم دا ځین کې کېږي چې د شاهي جمعات د آدابو خیال بساتي چې کله جمعات راغلي لاولنې ادب داري چې کم سړی با ادب دی دی خوښ درب دی کم سړی بې ادب دی دی قابل د ډب دی لاولنې ادب کم یو دی کله چې جمعات راغلي نو جمعات کې بس کوي السلام علیکم سلام بګي جمعات کې دندې څوک ناسي باغو باندې سلام وایا اوس دا حالت دی چې جمعات کې څوک ناسي او دارنګې بیا عبادت کې خلل ناراضي کنیکشن نه کټ کیږي جمعات کې ناسي څه خاص اذکار نه کوي یا مز نه کوي یا تلاوت نه کوي نو تاسو کا سلامو کا لیکن بعض موقعو کې دا حساب دی چې ته جمعات ترالی یو سړی داسې دی چې هغه غیر عبادت کې مبتلا دی غیر عبادت کې یا مسکی الله سره کنیکشن ملاو دی رابطه ملاو دا یا د قرآن پاک تلاوت کوي یا سرکت کړ دی تسبیحات کوي سامل اختیاری ښه یا د دین میں ولګې دلې نو داسې وخت کې سلام بیا مکوه داسې وخت کې سلام مکوه نو دا د صورتونه شلغه یو صورت کې سلام شته او دویم شکل او صورت داري چاہیے چې سلام وغیرہ نشته نو آسانه طریقه نو موږ عام طور سره چې جمعات راځو موږ په خپل عام پښتانه پټان پروازنی جټان نو موږ داسې غیر عبادت کې نه یو ښه نو لہذا کله جمعات راغلي لکه زموږ عام طور سره جمعات راځو نه راځو نو یا څه دنیوي څه خبرې یا رستا غواړي لنګ شي نه لنګ شي دا غړي کوکرو هغه بچیشته یا نشته دا خبرې بګي نو لہذا داسې وخت ته سلام کولای شي چې داغه توجه تا دې غوانه کټکا او دارنګ دې کوکرو نه کټکا نو تاغه باندې سلام وي یا نور دنیوي څه خبرې طریقې نو لہذا ته سلام ورته ویل شي زموږ عام طور سره داسې عاشقانه عبادت نیو چې غیر عبادت کې لګیایو آنکه تا د پته لګي چې دا سړی غیر عبادت کې کنیکشن کټ کیږي نو که زه پتاو سلام ویم نو بیا کنیکشن کټ کیږي نو لہذا خیال ساته لکه بعض وخت تاسو جمعات کې ګورئ جمعوس کې سړی جمعات کې موبایل کولاو پاتې شي دې کې ناسادو ټلیفون راځي نو دې یو منډه وي ښه ذکر ته پاتې شي تلاوت ته پاتې شي هغه نه بل غرض شي هغه ته دا پته لګي چې دا ټیم دې مز دیغه دا د مازیګر ټیم دې څوک تلاوت کې مثبت دی هغه خپل موبایل سره ټلیفون سره کار دی او دې غاړه دیوم خطا شي چې موبایل ته کولاو پاتې شي نو دې یو منډه وي چې راغی نو دا په دونه کې چې کومه سی باروا او کومه روکو وا کومه کرخوا کنیکشن ولا ګډ ورته او چې دی هغه ځای معلومه درې معلومول نه شي نو دا کنیکشن دا کټ شي یا د تسبیحات وی د په دونه کې چې کوم ځای کې نیمګړې پاتې شل مغه بار کې دی لا دا څنګه خبره ده نو دلته سبحان الله الحمدلله وی بار هلو وی او ال دا ورته سو احساس غوالنګ شي راو کنه اېدا خبره ده دی غانه عبادت نه وخت غانه یو عام خبره ده خبره نه واپس دا خبره یې موسم څنګه باران شته کې نشته ساس ولاږي کې څنګه موسم دی نو واسه دې خبرې بسر منی بل حالات څنګه نو دا وجنا موبایل چې جمعات ترالی جمعات بند کا ځان په خون کا غنې غن کې وخت چې ا کنیکشن بری کټ چیغا اګه مخ کې امامي لټول مس خراب شي چې امام نه موبایل کولاو باندې شو ټول مس چې کوم دې ګډوډ شو اول وخت دا چې غانوي چې مشر انسان واوي هغه سره ځوانيږي نو قرات ته دا سو وګ دیږي قرات دا هغه دا چې ساز برای شي چې تاواري ته سره ځوان شي ته دا خو زبردست ساز دی خو ویلې شي نه زګي وستاد ته وجو ورته راشي چې زبردست ساز دی نو لہذا لاولنه خبره جمعات ادب داري جمعات تجرالي نو سبقای یا سلام ویا یا مویا دو صورتونه دي نو که انسانان چې کوم د عام حالت کې ناشتي بیا کنیکشن نه کټ کیږي دا چې غیر عبادت کې نه دي سلام وکا او که دا غیر عبادت کې نه بیا مګوا دریم یو صورت بل لغه تو جمعات دراغلی جمعات کې څوک دارولم نه ملاويږي جمعات بالکل خوشی دی نو دا خوشی او شیطان من را خلاص کا غشی چې سورې شي دیاغت شي اوس بده وخت سوای السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اوس بدا سلام کوي اسلام سم خپل دین نه خوشی جمعات ته څوک شته نه شیطان من غشی را خلاص کا السلام علینا سلام دی وی په مونږ باندې یعنی ما منی هم وی دا نور چې مالی والا ندی راغلی جمعات تا ټولو باندې دې سلام وی وعلى عباد الله الصالحین او چې څومره نیکان خلق دې ټولو باندې دې سلام وی دا دې
تا خپل کور ته لاړې ستا کور هم داسې خوشې دی چې خوشې دی ته چېرته ځي نو دې غاڼه یو خو چې کوم دی تا که دندې څوکي هغه به یېرېدلی ښه دندې که چېرته پیریان میریاني خوشې کمرې ته داخل شلې غار ته داخل شلې نو لحاظ دغه شان دستي وایي السلام علیکم دندې شیشې دی هغه به ځان له ویېرېږي ښه دې غاڼه چې الله مدد راغی تا سره او تا سلام وي نو لحاظ د الله برکت تا سره راغی لحاظ دا خیال ساته دا به وایي ښه السلام عداله ولنې ادب دی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین جنت باغ د داخل شلې لاولنې ادب دا جین کې کیدا نمبر 2 اوس کې یو سړی داسې دی چې هغه عبادت کې ذکر کوي او ته دته چې کوم دی سلام دی وکړو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه د بادشاه خواله تللی او دی هغه سره خبرې کوي او ته بعد نه هغه توجه کټ کوي خپل طرف ته راولي نو دا پر دې سړي ته موقع ملاو شي د بادشاه سره صدر پاکستان سره ملاقات کوي او دې غاړه د کنیکشن ولا کټ کوي د څومره نه پورېغه نو دا بادشاه دنیاوي څه بادشاه دی رب العالمین سره دی هغه رابطه ده او دې غاړه ته سلام کوي نو لحاظ ته دی هغه توجه کټ کوي یا هغه مت کوي یا تلاوت کوي نو په داسې وخت کې چې هغه ګیره عبادت کوي نو د هغې مثال داسې شي دویم ادب ذهن کې کېده لاولنې ادب ستا ذهن کې راغی ډېر آسان دی نمبر 2 دویم ادب کم یو دی کله چې جمعات ته داخل شي باغې چې ته داخل شي د دې څه دغه دی 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه تحیت المسجد یعنی د جمعات شکرانه که دا نوم ستا ذهن کې رانغی وایه د جمعات شکرانه ادا کومه ته چې کله باغچې ته داخلېږي باغې ته بورډ لګېدل دی ښه دندې باغچې ته چې ځای ګورې عرضې کې ګن مه غورځوئ دارنګې د باغچې ګلونه مه ماتوئ دارنګې د باغچې ډېر شیزونو کې خیال ساتئ صفایي خیال ساتئ دا ادب به تا ته ښیي ښه دا ادب به باغچې ته چې کله داخلېږي باقي د تا نه ټیکټ هم اخیسته دی لیکن دا د اداب به ښیي ښه دې غاړه د الله کور دی د هغې هم اداب دی چې دا خو شاهي ځای دی دا د الله تعالی کور دی نو لحاظه د دې اداب خو ډېر ضروري نو ته به څه وکړي تحیت المسجد کا 2 رکعاته موضوع کا اوس که ټیم داسې دی چې وخت کم دی نو ته به څه وکړي تبا یعنی دا نیت چې کوم دی ته به څه وکړي یعنی هغه سنتو کې دا ټیم هغه نیت راولغه چې کوم ته سنت کوي وخت کم دی ستا زړه کې دا وه چې زه تحیت الوضو کومه نو اوس تحیت المسجد او تحیت الوضو تازه عدس کړی وي نو دی به تحیت الوضو کوي د عدس شکرانه او دارنګې جومات ته داخل شي نو دا دوه دغه داخل شي د دواړو نیت په یو ځل وکړه دواړو نیت لکه یو ډزو کې 2 مرغۍ ولېږه نو ته به د دواړو نیتو کې چې د عدس شکرانه هم ادا کومه دارنګې تحیت المسجد هم کومه دواړو ثواب ته ملاو شي او که دې غاړه وخت بالکل کم دی که ته چېرته دا کوي تا نه سنت چې کوم دی وخت کم دی له پکې سنت کولی شي د سهار سنت کوي یا ماسپښین سنت پکې کوي نو لحاظ ته هغه نیت په هغې کې راوله نو تا ته هغه ثواب ملاو شي ثواب ملاو شي او که ته راشي بالکل امامتي ودرېږي نو ته نه سنت کولی شي نه تحیت الوضو کولی شي تحیت المسجد هم نشي کولی خو ستا زړه کې دا یو نیت و هغې ثواب تا ته مفت ملاو شي دا هغه چا لپاره چې هغه همیشه کوي ښه همیشه لپاره چې هغه دا طریقې کار دی دا ثواب هغه ته مفت ملاویږي ښه دا نیت پورې ده ښه نیت چې څنګه نیت تا ګلاوي نو دومره تعالی الله تعالی ثواب راکوي دا د دې باغچې آداب دي ښه تحیت المسجد ښه زنانه چې کوم دی هغه خولې کې ځان له اوبه راځي یاره مونږ چې کوم دی زموږ خو جومات ته نه شو تللی نو هغه چې کوم کور دی کوم ځای کې ځان لپاره عبادت کوي کوم ځای ځان لپاره متعین کړی دی هلته دا ثواب ورته ملاویږي زنانه به خپل په کور کې ښه کور کې سټ کې جاله بیا مونږ زنانه ونه مزید ښه چې بانګ ویلې کېږي دستې دې مسکوي بیا هم مسکېږي ښه او مونږ لپاره خاص ټیم دی نو که چېرته یو سړی ذات کو کور کې مسکوي یاره فلانې سړی خو جومات نه یو خدای بدل بدلی شي هغه کور کې مسکوي نو دا سړي لپاره پکار دا دي سرې کپړې ورته واچوي د زنانو لباس به اغوندی سور څادر به پرې واچوي او دی به مسکوي که بار نه څوک راغی وایي مېلمنه راغل ده اسره دا سړی نه دی زنانه ده مېلمنه راغل ده دا طریقه ده نو چې سړی ذات په کور کې مسکوي د هغې طریقه داره زنانو کپړې به واچوي او کور کې به مسکوي قرآن کې الفاظ دي فقودو کېنئ مع القاعدین سره د ناستونه کور کې زنانه هم ناستې دي ته ورسره هم کېنه ناستو سره کېنئ دا زجر الفاظ دي ډېر سخت الفاظ دي فقودو مع القاعدین کور کې ماشومانان کېني بوډاګان کېني بیماران دي زنانه دي تو سره هم کېنه فقودو مع القاعدین
نو کور کې به نارینه مز نه کوي او که چېرته کوي نو د خل په شان لا کور کې به کله کوي تا چې ټیم وکړه ټیم چې کوم دی مز امامتي شي دا اوس جمعات ته مزه تا یو جرم کار وکړو اوس که جمعات ته سامره کلم کله رواني زنانو کپړې دین دي اچولي نو دا بل ګناه کوي وګوره سستیا راځي خلکو د یو قسم له دعوت دی چې سړی نا وخت جمعات ته راتلی اوس به ته اوس کور کې کوي پټ بکای کور کې بګای زنانو کپړې بواچای او کور کې بکای پټ بکای ولې چې تعالی په کار دا و چې دی تا د ټیم په معلومو چې فلاني ټیم باندې موستی نو د هغې نه مخکې تعالی جمعات ته راتله پکارو اوس څه وجې نه تا نه پاتې شي یا عادت د وجې نه یا څه وجوهاتو ته ایثار شلې نو اوس به ته څه کوې اوس جمعات ته راتلو کې تعالی ثواب نشته دی اوس ستا ثواب څه کې دی ستا ثواب په کور کې دی کور کې ثواب دی دارنګه د فرض مزونه علاوه چې څومره مزونه دي چې هغه یا که تراویح شلې یا دارنګه ویتر شلل نفل شل تحیت الوضو شو تحیت المسجد شو دا څومره مزونه دي دا کور کې غوړه دي لیکن چونکې موږ عام مسلمانان سره داسې صفا ځای نشته دی او کور کې موږ له خوند نه راځي نو لهذا موږ جومات ته راځو د دې اجازت شته دی غوړوالی کور کې دی که چا سره داسې ماحول وي ستره ماحول وي جدا ځای وي دا غوړوالی دی لیکن که دې جومات ته راځي نو ګنجایش شته دی دی راتلی شي یعنی کور کې داسې صفا ماحول نشته دی کور کې ولا عبادت مزه نه ورکوي نو لهذا دا نور یعنی نوافل وتر وغیره دا هم کور کې یعنی جومات کې کولی شي غوړوالی دا نو دا دویم ادب دیغا دویم ادب دارغا دارنګي دریم ادب کوم یو دی زین کې کیدا کله چې جمعات ترالی جمعات دا نو سبقای اللهم افتح لي ابواب رحمتك یو دعا به کې بل یې رسلغه کله چې ته جمعات ترالی ټیم مکروه دی پای کې نفل نکي او ته حیران شې چې خدای وستو کما نو ټیم مکروه دی ته سوایا ته دا کلمه وایا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لا ولا شیطان من غشر اخلاص کا بلغانه دا وایا شیطان زړه دی وچولغه شیطان ملکونه دی واړوغه ستړلی او ستغه ته به غشر اخلاص وا علاج ولوغه نو دا دعا دا بوایغه دارنګي بل ادب کوم دی جمعات ته چراغلی خرید او فروخت بنګای جمعات کې بلا نه کوي چې تاسو خپل هغه بيزه خرڅوي کنه خرڅوي تاسو چې کوم دی تاسو را یعنی فلاني شی دی هغه ته خرڅي او کنه خرڅي دا غړای دی خرڅي کنه موبایل دی خرڅي کنه خرڅي خرید او فروخت چې کوم دی دا جمعات کې نه کوي دا د جمعات ادب دی بل انسان چې جمعات راشي فلانه به وګورما هغه سره به خبره تر وکما د جمعات کې دا ممنوع دی او دارنګي من دا دارنګي بل ادب داري سلورم ادب چې جمعات کې چاقو یا تیر دا بنو کاږي دا نه چې وسړي ته یارای ناڅاوي کړم چې جیب نه ته چاقو کاږي یا بل یو شی داسې وکاږي بل انسان له یارای نو جمعات کې به دا شی دا بنو کاږي تا خپل حفاظت لپاره داسې وسله دا سره هغه خفیه هغه ځان سره ساته لیکن بل انسان بسیدات دانش وکړي جمعات د امن زیره نو لہذا دې کې دا شکار دا باندې اختیار چې نور انسانان ته نو ویری دانش سره ټوبک دی او دارنګي هغه ته دا خوفناک انداز سره کې خو چې هغه ټول یریږي نو لہذا دا ممنوع ده او دارنګي من لغه دارنګي جمعات کې رخصوي شي اعلان بنکای د جمعات ادب دیغه دانه چیلانو کې چې زمونږ د زرو کشي دا وړي کې رخصي دی دا چې ماشوم دی دا چې کبړي دی دا چې ټوپای دا لہذا دومره قد والره دا اینوم دی د جمعات کې بد اعلان دا بنکایږي حدیث کې راغلی بدوا راغلی اخیری راغلی چې خدای چې چا جمعات کې اعلان وکړي الله پیغمبر فرمایي یا له هغه شی سرونه ملاو نه کیږي هغه شی ملاو نه کیږي خارون د لاټ چې په مخ اعلان نه لري په مخ اعلان نه دي دا شی رخصي دی دا شی رخصي دی دا ماشوم رخصي دی نو ته ځان لويږي ته د دستي دي خپل نوم لیکي خپل نمبر به دې لیکي خو که موبایل نه چې پټ کې څه وسته کې بیا پتا کوم نو لہذا ډېر خلک خپل به دې کې باقاعده بورډو لګي بال پن سره یا سور پن سره اتم کې چرته خاص لاړي روکېدو خطرې نو دا اسانه طریقه ده دا چې مارکل سره ویا دی وچلی منه مالو لیکه نو بیا ستاسو روکېدو چې کوم دی سب او چې تاسو دې کې روکلی او چې مسلمان ته ملاوسلی نو هغه د دې کې نمبر دی هغه چې فورن وای سړی دلته راغل دی هغه سړی ناشنا دی او پښتو وای او د دې کې فلاني کې تاسو اسانتیا سره راځيږي نو دا طریقه ده
نو جمعات کې با یعنی سړی به اعلان نه کوي. ها بیا دا طریقه ده چې د جمعات په مالک یو لوډو لګي، شریک یو لوډو لګي، پای کې اعلان نه کوي، پوره دی مالی والا هغه اجازه ته. لکه څنګه چې دا با ټماټر والا ټماټر خرڅي او نور چې کوم دی مال سور دی دغه بچور دی دا خبرې کوي. نو دا شان لا یعنی بار ځان لپاره لوډ لګول شي، لیکن دند چې کوم دی جمعات کې دا اعلان وغیرہ دا نشي کولای. پیغمبر خیره کړ بیا هغه شی ته سر نه ملاوي. ها یو مسله ده کله جمعات حدود کې دند ته نه یو شی روک شو ته جمعات داخل شي، جامع مسجد دی، شاهي جمعات لاهور دی او ګول مسجد کراچي دا یا اسلام آباد دی یا کوسر جمعات چرته خدا شي لاړي، نو جمعات حدود کې دند ته نه دا چې امام صاحب ته ویل شي نو جمعات کې دند اعلان کول شي، جمعات کې دند ته نه راشي روک شي او کوڅوک روزدار وي مسلمان وي انصافدار وي دا شی دلا دا ورکي نو دا جایز ده. لیکن کبار روک شي وي دا اعلان دا نشي کولای، دا خیال ساتل پکار دی. دارنګ جمعات کې اوچت आवाज به خبرې باندې کوي، بعض سړی جمعات تراشي اوچت یا قران یا قرو یا د مرینا आवाज کوي یا ټوخې دا شي کوي ته وایي سړی چې دا وایرس څنګه لګل دی کرونا وایرس والا د کړي نو ته نور کسان دی یریږي دی هغه کې خلل لږي. نو جمعات کې داسې आवाज وکړل دا نشته لري، داسې आवाज وکړل نشته لري، د جمعات د آداب او خیال لري. دارنګي چې کوم دی کې سب چې کوم دی پوره نوي الته کې ناستل او خلک چې کوم دی یعنی جات تنګول نه یعنی کوم دی چې جمعات د دار خالی دی الته کې ناستې شي، لیکن دا چې دی چې جمعات کې نشي کې ناستې چې زه څنګه دی او ته زه دی هغه په مېز کې لکه موټر سایکل ولا دا خیال کوي ښا دی غاړه گاډي دی گاډي دی چې کوم دی هغه مېز کې ننوځي ځان لار کوي ښا. حدیث کې عمر دا شیطان نه دی، شیطان دا چې کله سب کې زه پاتې شي مېز کې شیطان د دې مېز کې ودرېږي. نو د دې وجه نه صفونه یو بل سره جوخ دا به یو بل سره جوخ ودرېږي. کمیز کې خلل راغی شیطان مېز کې ودرېږي. مثال دې موټر سایکل والا دی ښا لکه څنګه چې ډېر ځای کې ګڼه ده ګاډي لاندې باندې لګېدل دي دې ځان له لار کوي ښا پکې ننوځي هغه نور چې څو خبرې کې سړی تل دی ښا په مخه تل دی ښا. نو د دې وجه نه داسې یعنی صفونه جوخ، لیکن نن سبا چې کوم دی علما اجازت را کړ دی نو لہذا کته چرته وایرس نه یریږي ایمان دې مضبوط دی بیا یو بل سره جوخ دی ودرېږي او که احتیاط کا تدابیر دي نو بیا صحیح ده، بیا لږ فاصلې مني نو دا چې کوم دی بیا هغې اجازت وغیرہ دا شته دی. نو دا یعنی مجبورۍ دی وجې نه نور تنګ ځای کې دا چې به سړی یعنی بل په میز کې تنګ ځای کې ونه ودرېږي. دارنګي بل ادب داري چا مخ کې ونه تیروځي بعض سړی تاسو وګورئ چې ښکرو لګول لپاره لاړ شي فلانی ځای ته زمال د بزان لښکرې ولګوم دا خلک به بیا مانه یېرېږي هغه نه چې دی تل دی هغه سړی ویسته راشي څه کوي ښکرې لګوم ویل صحیح ده وایي دی چې کوم دی بیا هغه ته ګوره خیالي ناصابي دا یو وخت دې اوس کې صبر وکړه جدا بل دې اوس کې زه مزې کوه دی چا په خپله ګیله دی تلی اوس ښکرو لګولو لپاره واپس چې راغی اوس زامنې رومیا شاید عمرې نه راغلی تېروزې نه پکې نه غوږونه یې پټ کړي دي ښه چاته غوږونه غوڅ کړي دي ښه. نو بعض انسان چې کوم دی دی چې کله راشي د ده ګناه زیات دی نورو خلکو په مخه تېرو دي ښه بیا نه دې مونځ له تللی د یو سټ باندې خپلې دي ګړې جمعې پر ځای بیا خیال وکړه ښه هغه نه ځان له پیډي راړي ښه. نو څلېښت کاله به سړی ودرېږي چې په مخه باندې تېروځي ښه څلېښت کاله یو ځای کې به ته ودرېږي مزګزار په مخه مه تېروځه. او کوم سړی چې موضوع کې دلم له خیال ساتل پکار دي دا خلک دې غر کوي نه بعض سړی به داسې ځای کې ودرېږي سین کې ودرېږي چې دا خلک ټول زما په مخه لاړ شي دا ټول ګناهګار شي زه خواستې غر شیم دا نور ځان سره غر کړي لیوني سپي مثال دی بیا چې زما خواستې خطره ده بعض څوک پرېږدي نه خو دې کلي ته داخلي کومه چې دا نور سپي دا خلک ځان سره دا کړمه یعنې دا نور ځان سره هم خراب کړمه. نو بعض انسان چې کوم دی په مسلې باندې ځان نه پوه کوي داسې ځای کې ودرېږي داسې غر شوي له پکار دا ده چې یا مخکې ستن ده یا چې کوم دی داسې یو لیکه راکاږي یا خپل مخ کې شیشې کېږي یا مخکې دیوال دی نو داسې ځای کې دې مونځ کوي ښه که داسې ځای کې راغلی وروستو دی داسې ځای کې ولاړ دی او ټول خلک بیا په مخه ځي نو ګناهګار شي ښه. لارې کې چېرته مونځ کوي خطا شي نو خپل مخکې شیشې څه ګټه ده دومره چې لاس دومره یي څه نه شیشې مخکې ودروه نو بیا که ستا په مخه څوک تېروځي نو بیا خیر دی غر کېږي به نه ښه. نو د دې خیال ساتل پکار دي ډېر غټ ګناه دی د مزګزار په مخه تېرودلو کې احادیثو کې ډېر ګناه راغلی دی ښه. دارنګې جومات کې ټوکاڼې پوزه به نه سبا کوي نو جومات کې چې کوم دی که تا له الټی راځي یا دغه راځي په هغه ورځ ستا چوټي شلغه ستا چوټي شله زړه دې خرابېږي جومات ته مه راځه نو چې اوس جومات نو لہٰذا د دې خیال ساتل پکار دي. نو بعض ملګري جومات کې یا پوزه سبا کوي یا چې کوم دی ټوکاڼې د جومات د دې آداب و خیال به ساتي ښه د دې به خیال ساتي. دارنګې ګوتې به نه وایي جومات کې صرف اشهد ان لا اله الا الله یا عالم بیان کې شهادت ګوتې اوچته کړه یا تعالی مثال لا کې پنځه ګوتې اوچته کړې دا صحیح ده خو نور جومات کې ګوتې وغیر
دا جمعات کې چې کوم دی دا باندې کوي چې دې خبرې کې وسره ګوتې وي دا ممنوع ده او دارنګي منع ده دارنګي خپل بدن سره بل به نه کوي باسره جمعات راشي وخت سره مې منګز را واخلي شیشې کې ګوري کپڑے استری کوي بعض خلک په موږ کې دا کار کوي موږ کې دغه نه تړلې دغه نه یعنی باقاعده خپل کپڑے هم استری کوي خپل کپڑے هم استری کوي کور کې سره ټیم نشته حال د بجلی هم نشته بجلی بھی نشته ټیم بھی نشته دته کپڑو استری کول لپاره یو ټیم ملاوي شو نو کپڑے باقاعده استری کوي او دارنګي چې کوم دی یعنی خپل کپڑے هغه زمایغه کوروالو سره یعنی تعاون کوي دی نو د دې وجنه جمعات کې دا شکار داندې بګار خپل بدن سی سره یا کپړو سره لبي باندې کوي دارنګي جمعات باندې جاساتونه پاک ساتي سړي کې د مکړی کول دیغه وا ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت مکړی کول دی دا بدل لري دارنګي چې کوم دی مرغای چې کوم دی ويردا مرغای دا ګناو شي مرغای جاله جوړی لاندې زیګند کوي یردا قران کې د بیان راغلی او دا تو تذکر کی تو تکر کی نو لہذا لاندې جمعات د خیر هغه ځین رواني دا بزرګان دي نو لہذا دا چې مرغۍ جمعات کې مبرد لاندې زید لګند کوي جمعات به سبا ساتي یا اکثر تاسو جمعاتونو کې وګورئ چې چاته زړې پاړې دي سپاری دي قیدی دي چې کور کې دغه ځای نشته شای کور دی نو خپل کور کې ځای نشته هغه باندې جمعات کې بيدي نو جمعات چې کوم دی جمعات د دینا یعنی جمعات احترام خیال ساتل پکار دي احترام چې دی چې یو شی ته کور کې نشي استعمالوله یا دا چې خیرنی ټوبای یا دا ټوبای اوس نشي استعمالوله جمعات لپاره وقف لغه فی سبیل الله دا ټوبای جمعات لپاره وقف لا دغه زنانه ډوډۍ پخې دغه سپیراګه ډوډۍ وتختوره دا منډه زدا خیراتي شله دا ډوډۍ خیراتي شله نو چې کوم لاس لنه راځي اګه شی خیراتي شو دا چې ټوبای چې بخبل نه بسري هغه جمعات نو ته چې کوم ټوبای چې دنیاوی چا مخې د نشي له هغه نشي بسرولې او د الله په مخ کې ودرېږي هغه ښه ټوبای چې کوم دی هغه بسره څوک بسره پوزه نه پاکېږي نو دا چې ټوبیاري یعنی بهتر دا چې اعلی ټوبای د بسره بعد کورو بیا جمعاتونو کې د مینځري او د پلاستیکو ټوبای وي څنګه کې څنګه وي نو دا ټوبای یعنی ته دی عام چا مخې له کته وړلې شي بیا چوانو کچره خپل رشتہدارانو خواته زی او دارنګي دوستانو خواته زی بازار ته زی او دا اختر پر دې اچولې شي بیا اچوا او کله چې اچولې نو د الله دربار خو ډیر اوچت دی نو چې دلته راځي خوشبو اچو زبردست ټوبای بسر کا ولې چې دا د الله کور دی نو د الله د کورو خیال بساتي دارنګي واړه بچي وجمعات ته هغه بچي چې دا هغه کپڑے لمدي دي میچازو هغه نه هغه ته دا بدل لګي چې دا میچاز ما یو ماشوم نه تاسو کو ما بچي دا ستاره کپڑے خلمدي دي جمعات کې ته ناسي وی دا څنګه چللي هغه چې کوم دې میچاز کوي هغه تک بلونی تاتل نه ویغه ودا هغه خبر راتله ودا ډیره سخت ګرمي وا مال پرتوک سره لمونځي بس دا چې جواب دی هغه ما څه جواب نه وکړه ما سره بیا کې جواب بیا ول بیا انعام ورکړه نو ما ماشوم دې ته ویلې وي دا ما لمبل دی پدوک سره لا پدوک سره لمبل میچاز په کتر رواني ښه نو لہذا خیال ساتل پکاتي چې داسې ماشوم غټ ماشومان ته رښتې شي چې کوم ماشوم غټ دی او دارنګ د الله سکالو دی لاغه واقعي غدي بني پیږي ادي استنجا باندې هغه نه پیږي هغه نه پیږي تاسو ګورئ چې د جمعه چې د غسل خاني هغه نه بدابین رواني دا ولې دي دغه د سمجدار په کسان ویلي میچاز کې بیا د ستې کوم دی استنجا کوي بیا وروسته چې قطعي لاړ شي ټول بدن خوشبودار شي کپڑے هما اختل له خوشبو لګول ضرورت نشته ریغه کپڑے هما بدن هم ښه د دې وجنه جمعهونه د دې نه با صفا ساتي صاف سوترا جمعهونه نو جمعات یعنی مجنون یا وړي کې بچي دا بنراولي هر قسم لا نجاساتونه جمعات صفا ساتل پکا دي جمعات کی کثرت سره ذکر وکړي کثرت سره نو دا عذاب دي نور هم داسي جمعات ته چا مولای خورلی وی مولای هغه یعنی عام سړي یا مولاوي خو چې مولای خورلی وی عام مولای یا پیاز دي یا بل داسې یو شی چې هغه بدبودار دی یا د خاورې تیل دي یا بل دا سره داسې دوی دا یا نسوار دي سنگټو هغه تاجین کې هغه ستړي یا باز خلک چې کوم دی په دې ګرمای کې جرابې چې ځانې وجغه او د تاسو ګورئ چې د جرابې چې خوړل راشي سمه د خوړه دیږي خوشبو چې کوم دی طالب بیا یې راشي نو دا سړی چې جمعه ته راځي نو دا شی ته واخله کته دی ورځوه په خپل هغه پوښي باز سړی جمعه چې کوم دی جو خاله بوټانی هغه راړي مخکې امام کې ځای منی یا میراث کې کیږي نه دا کته دا وبستا شي ګل دی ارتاوي نو دا چې کوم دی جمعه نو دا چې بوټان واخله بار کېدا یا دا چې کس له بغدادي پلاستیکو تیل دا هي کې واچي د بوټان باندې لس روپو نه لیکن اعلی جمعات کې هغه بلړی مخکې بچیږي ته اکثر د جمعې پر دې بیا خیال کوه پلاستیکو بوټان به اتیا ټوکړي ورته لګولي لیکن هغه بلړی مخکې چې کوم دی یعنی دا څوک پر دې څوک نوړي دا څوک نوړي انستا قیمتي بوټ یا قیمتي ستا سوټ نو ته هغه خیال ساتي خپل لري کپڑے ګندلې سوټ او بوټ هغه راړه ټول چې لګي واچو یا دکاندار ته والا کا
او دارنګ یا چې کوم نه یعنی جمعه کې مخکې کیرا هغه دکاندار ته ولا کې بیا چې تاسو دې هغه به اختر نور سوري هغه باقاعده چې نه بیا زمزه کوو بیا نو لہذا داسې ځای کې هم یک د بعض وخت سره داسې دکاندار سره شي کیږي چې هغه اوس یریدل هغه سره نو اوس هغه راځي نه په مخه لاړ د دې وجنا د دې خیال دل بګار دي د جمعات آداب دي نور داسې هم ډېر آداب دي دا چند ما عرض کړ نور د جمعات دې ته شاهي آداب وي د الله کور دی لہذا چې کوم ځای کې جمعات ته نو د دې آداب او خیال موږ ټول لپاره ساتل بګار دي دا د جنت باغچه ده جنت باغ دی او اعتکاف کوونکو لپاره دا یو بهترین او ښکلي موقع ده چې هغه ته دا ټول دا سعادت حاصل شي د الله په دې کور کې ناسته یقینا هغه لپاره مبارکبادي ده چې کوم ځای کې اعتکاف ولا کینی کا کورونو کې زنانه دي دا جمعات یاو کور دی وره لہذا زنانو خلی کې اوپر راځي ناغو لپاره پکار دی چې تاسو کوم کور دی او کوم ځای ځان لپاره متعین کړی دی دا هغه صفا ساتي او دارنګې د هغې د آداب او خیال ساتي زنانو لپاره معموده بیا د مولا نو کور کې دندې هغو لپاره چې کوم دی مزې شله کور کې دندې هغو لپاره د دې مزې شلې الله پاک د مولا صحیح طریقې سره قرآن پاک تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ